زه یو ځل دوبۍ ته چا بوتلو د یو 15-20 دن ویزې راله لګولې وه بیا هفته کې راوتښتېده مېلمه نه لګي دوبۍ ټولې ښځې بربنډې صرف په پتلونونو نه جانګو کې به ګرځېدل په نیکرو کې او په بدینونو کې به ګرځېدی ټول په مارکیټ کې بازار کې سړک په روډونو ما دا خو هلکه مونږ جومات ته هم چې ځو په دویم نظر لګي د ایمان نه هم خلاصوي راوتښتېده خیر چې راتلم ملګرو یاره مونږ خو ته په ډېر شوق راوسته وي چې چکر به ولم تاسو زه ښځو له راوستم دلته چکر لګوم وی نه اوس شاپینګ دله کوو یو غټ مارکیټ دی مې زه نه ځم شاپینګ له تاسو باندې څه خواږه لګي هغه رانهواله وی نه ستا به وځو وی سهار وختي راشني دلته یو مارکیټ ته ځو چې څه درته وایم او واقعي سهار دا خلک ودي مونږ چې هغه دغه ته لاړو هغه مارکیټ ته هغه پلازې ته نو هغې کې لفټونه بلا لفټونه و پکې نو ما څه پټکې والي ما سره ملګري مې لفټ ته وختلو چې لفټ هغې بټن واله په یو دغه کې ودرېده فلور کې او یو توره افریقي ممالکو یو ښځه رادننه شو یا صاحبه ډېره غټه ښځه وه درنه او نیک کمیسو نه پرتوب صرف په دې سینه د پاسه هغه راکوټې غوندې ټوکړه تړلې وه او بین الفخذین د روانونو منځ کې یو 3 ګوتې ټوکړه به وه یا 3 به وه یا به 2 ګوتې یا 4 ګوتې دا د دې روانونو په منځ کې راننوته نو خو مونږ خو هېڅوک دې غیر اختیاري نظر ولګېد زر مې مخ بل خوا که او ما بې اختیاره وې انا لله و انا الیه راجعون خفه شو دا مې خولې نه ووتل یاره چې دا مې د خولې نه وختل هغې څه وې واه هغې وې لا حول ولا قوة الا بالله وایي مې ښځه خو مسلمانه ده ما خو یې دا څوک کافره لکه لا حول ولا قوة خو مسلمانه وایي و خدای دې بې خو باسه او کنځلې ما ته شروع کړل ما دا خبره پې بده وکړه انا لله ولې وي ما څه ګناه کړې ده انا لله دی ولی وی زما پر ما څه ګناه کړې ده چې ته انا لله وی او په ما تعجب لا حول ولا قوة او داسې کنځل چې زه تاسو ته نشم ویلی او داسې تیز عربۍ کې لګیا و چې په عربي هم تیز او کنځل کوي خدای داسې په جنجال وړي بس زور بټنو والا او ما ته نیغ نیغ ګوري ما ته شا کړې او په بل فلور کې کوش او چې کوده شوه نو بیا هم کنځل مېزه تورې سنډې مې خدای دې بې خو باسه امبر سری میخې ویښه مې خدای تبار ملګرو په خندا شو وایي دا ستا په ژبه پېښ شوه ستا خو پښتو کې وي پښتو نه ورته مې نه دا پرې نه شوه نو وایي دا دې بیا ولې وې مېړه مې سپک کړ زه خدای والم ما له خو 2-3 ټکي عربي راتله چې اوس مې ورته یو 4-5 ټکي عربي ویلې وې خو مې دا یو دیګی راکړی و دی لفټ نه بار ایسته هغه لویه میخه دا زمونږ د ښځو ورشه اوس په اسلام آباد کې وګورئ ورشه وګورئ اوس یې سړي تباه او برباد کړل بل اوس په دې ویډیو په دې کې تاسو به کتلي هغه هلک دی هغه لاهور والی ډېر ښه هلک دی هغه یاسر شامي دی که څه شی دی هغه د هغه ښځې نه هغه هلک سره کتبه ده اوچته کړې ده او په هغې یې لیکلي بهن میری ہے مرضی اس کی خور زما د مرضي ا دې تپوس کوي ستا خور ده وي او مرضي د هغې ده وي یاو ته مانه ده نو هغه ته څه وایي وایي که دا بربنډه ګرځي بیا هم د هغې مرضي ده وایي بلکل ګرځي دی وایي که دا بار چا سره شپې کوي وایي کوي دی مرضي د هغې ده وی دا پرده خو مولیانو کړی ده دا مولا کړی ده که دا رب العالمین کړی ده وی دا پاکی دی یو پکې دا وی ہمیں اپنی ماں و بہنوں پر اعتماد ہے یہ پاکباز عورتیں ہیں اس پر ہم نہیں ڈرتے اگر رات کو کہیں گزارے ہم نہیں ڈرتے ماوید صحابیات تو نزیات پاکی دی امہات المومنین نزیات پاکی دی دا امہات المومنین دا پاکے اعلان کو رب العالمین کردے دی الطیبات للطیبین هغې ګوی خو الله ورکوي چې دا طیبه او پاکه ده او بیا هم هغې پاکې ښځې متعلق رسول الله مبارک ته فرمایي یا ایها النبیو قل لازواجک و بناتک دې پاکو لونو ته فاطمې غوندې لور عایشې صدیقې چې قرآن شهادت کې هغې دپاره ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن پړونې ورپسر دا د ښځو بې ستري مونځ چې کوي زه به خپل ماحول له به راشم که زنانه بیانولي نو دا دې نوټ کړي د جارجېټ په لوپټه کې په درې لوپټه کې چې مونځ کوي د سر ویښتې ته ټول بار ښکاري
سټې ښکاري پکې مری پکې ښکاري هلکه د فقهاو خو لیکلي دي چې څلورم حصه عورت هم ښکاره شي نو مونځ نه صحیح کېږي مکروه نه صحیح کېږي نه د دې خو درې اندامونه څلور ټول ښکاري نوک پالش سره خو اودس نه کېږي نکري د خیر دی دا نوک عیسه شوه جز شو نوک پالش خو بې د پاسه پرده پرتره لږ زور دی ورکه به ته ودانګي نه ورسره غسل کېږي بې ستري او ناپوهتیا بل پکې څه نقصان دی بل پکې دا نقصان دی چې بد اخلاق هم دی انتهایی بد اخلاقه ښځو کې بد اخلاقي د سړو په نسبت زیاته ده په لږه خبره خیرې کوي که نه کوي خاوند ته خیرې بچی ته خیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ښځه خپل بچي ته وسړی نه یادوي وی ښځه بچي ته خیره وکړي وی خدای دې مړ کا چې دا بچی کله بالغ شي او ځوان شي نو الله یې مړ کړي نو حقه مور ورته ناستې چغې وی بچی دې مړ کړه الله وی دا ستا هغه خیره وه چې تا کړې وه خو هغه وخت کې لا میوه کچه وه ما نه شو کوله چې پخه شوه در نه مې وشو کوله دا مشهور دا حرم امام دی عبدالرحمن سدیس د دې خپل تاریخ خپله بیانوي وایي ده چې ماشوم هم راکوټ وم نو زه ډېر روان وم نو ما به روانې کوم وی مور مې یو ځل اوړه غږلي و کټوی باندې کړې وه نو ما شګې واغېستې اوړو کې مې واچولو کټوی کې دا څومره روانې وی مور مې ما ته وی عبدالرحمانه ډېر روانې ډېر روانې ای عبدالرحمن دا دې څو کړل خو یاره عبدالرحمانه خدای دې د حرم امام کا خیره نه ده کړې ما ته به دا دعا کوله د حرم امام شي نو خدای د حرم امام که که نه نو ښځو کې بد اخلاقي زیاته یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی نوم یې درته نه اخلم ګنې دوا به اخلم میرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه ډېر نفیس انسان او تاریخ لیکي چې د هغه بیبي انتهایی بد اخلاقه وه جنګیالی شر شور هغه سره به هم جنګ کو مریدانو سره به هم جنګ کو ډېره او وروستو اوهو تاریخ وګوره د هغه د وفات نه پس بیا بل شی جوړ شوی بیا ډېره نیکه وه ډېره پابند او بس داسې بالا شیشه کوه یو مرید یې خراسان نه راغلی و نو دروازه یې وواله نو دا والا د دننه آواز ورکړه وی څوک یې وی زه خراساني پلان کې یم پیر صاحب ملاقات له راغلی مې پټې ورته ووایه بس هغې پې آواز راوایست وی څوک پیر څوک نیک سړی دی چې ته وی زما خاوند او زموږ حق نه ادا کوي ټولو تاسو ما نه خاوند بدرخه کړی دی او تاسو سره په جونګړو کې او په ځنګلونو کې ګرځي دا نیک دی او داسې غوسه یې راته وکړه که بیا دې نوم واخلې چې ښه به نه ما منډه کړه چې خدای دا څه په جنجال وړ ښځه بار راپسې راونه دي وایي چې داسې بار وته مریدانو تپوس وکړئ چې پیر صاحب خو دې ځنګل ته تللی وایي ځنګل ته ورپسې لاړم وایي چې لاړم اوس پیر صاحب په زمري د پاسه سور دی جمدې زمرۍ او مار ورسره دی په هغې دا زمرۍ داسې وهي وی حق حیران ودرېدم وی پیر صاحب وی چې هلکه ولې حیران ونهې تماشې ته وی مې چې صاحب حیران په دې چې مار او زمرۍ دې دواړه قابو کړي دي او ښځه نشي قابو کولی موږ نه خو یې اړو ویسته لږ ساعت خبرې مې وکړه اوس زړه درزېږي او ستا د کال څلېرویشت ګنټې او 12 میاشتې ژوند دی ورسره دې بلا سره ژوند څنګه تېری هغه شرمخ دی وی هغه راته څه وی وی هغه راته وی چې دا د دې ښځې په بد اخلاقۍ زما صبر دی چې دا مقام خدای راکړی یو علاج یې دی چې طلاق وله ورکړم خو ما ته پته ده که طلاق مې ورکړم په دې فوټپاتونو به ګرځي او په ګناه کې به مبتلا وي زه به باعث شم بس ما ته خدای پېښه کړې گزاره به کوم دا خو ما تاریخ کتلی خو دا بله خبره کتاب کې مې نه ده لیدې دا مې د مشرانو نه اورېدلې دا اوس چې درته کوم دا ما چې ته نه ده لیدلې یو ځل کور ته راغی نو ښځې ورته وایي تم ځان ته نیک وی بزبرګ وی پیر صاحب خدای ما خو ځان ته نه دي ویلې خلک وایي بیا څه چل شوي وی پیر هغه و چې دا په هوا روانو د په ځمکه تندي تولی او ځان ته پیر وی ما خو نه دي ویلې خلک وایي بیا ورته وایي چې ښه دا په هوا روانو دا منې چې دا د خدای نیک بنده دی بزرګ دی ولې به نه منم وی قسم په خدای چې دا زومه اوس هم منې که نه وی دا ته وی دا خپېرې ځکه کږې وږې وي منل خو پکې نشته
زما یو دوست پروفیسر ډاکټر دی پېښور نو ما یو ځل ټلیفون ورته وکړ لږ بیمار وم نو ما ورته میډیکل سپیشلیست نو ما ډاکټر صاحب کلینیک کې زه درځم وایي چې ما خو کور والا روانه کړی ډاکټر له او ته راځه کلینیک کې کښېنه زه درته راځم ښځه یې نیکه ښځه نه ما نه د مسلو تپوسونه په دې موبایل کې نو ما یې ولې د دې بیمار ډېره ناجوړه ده یاره سړی وي ډېره نه ده ناجوړه ټوخېږي وایي ما ډاکټر نو مې ته ټوخي ده خو تا له موږ راځو اوسم دله زما لږ مرۍ خرابه ده تا له را روانه یم هغه ما ته وخندل وي موبایل مې کورې کولو کړی دی خبرې دی اوري احتیاط سره خبرې کوم مې زه مړه ته به ته یارېږې زه ته نه یارېږم نو ما ته وایي وی مولوي صاحب وی دا خبره دا اوري وي ته موره وی ما ته وایي چې ته خو کامپاوډر ته په څه پوهېږې ما بل ډاکټر لمه بد اخلاقي په ښځو کې انتهایی زیاته او یو بل مرض څلورم هم پکې دی چې هغه ناشکري ده د دې خو رسول الله مبارک فرمایي وی ما ته الله پاک دوزخ وښو فاذا اکثر اهلها النساء زیاتې پکې ښځې پرتې نو صحابه تپوس کی بما یا رسول الله ولې دا ښځې دوزخ کې زیات مقدار کې پرتې دي وی بکفرهن دا د دې د ناشکرۍ د وجې نه ناشکره و یکفرن الله د خدای ناشکری کوي نه یکفرن العشیر د خاوند ناشکره دی حضور پاک فرمایي 1400 سال وروستو ښځې د هغوی وایي که دا زمونږ د بلا شیشه کې لیدلی وي نو څه به یې فرمایه وی لو احسنت الی احداهن الدهر که دې ښځې سره ټول عمر ښه سلوک کې لکه مونږ چې وله کوو جامې راوړې پیزار راوړې ډاکټر لی بوځې د هر څه غمې کې او ثم رأت منک شیئا دونه پوټینې غوندې غلطي در کې صحیح کړه پوټینې نو څه وایي ما رأیت منک خیرا قطو ای سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چې ته خیر نه دی لیدلی ښه ورځ مې ستا نه صحیح نه کړه نو بنده وایي چې کوتک وي خو د کټ د بازو په شان او په دې املا مې ورته کېښودې چې خبیث لور خیر نه دی رسېدلی دا بنګله کې چې اوسېږي دا د پلار جوړه کړې دا اوږدو پوندو والا کېړه چې ټقار ته وباسې دا د پلار راوړي دي دا جامې پیزار او دا ډاکټر او دا میوې سیوان انګور چې خورې دا د پلار راوړي نو دا ناشکره اوس د دې ښځو د دې بیمارو علاج به په څه کوو ډېر مخکې یو ځای کې مې بیان کوم علاج به څه کوو یو بابا آواز وکړي کوتک دی خدای لري نه بابا دلته دا چغه وی ته کور ده ووایه والله که ته شپه وکړې که کور دی کوتک نوم واخېست اوس به سیروزې له دی او یا به چلې له دی بیا به د کور کې ځای نه چې ځای نه بیا به خامخا څه پکې مونږ خو جومات کې نه پرېږدي وال علاج نه دی نو ښځې به وهی نه په دې زمونږ خلکو اسلام بدنام کړی دا ښځې چې کوم دا مارچونه کوي د هغوی یو وجه دام وایي وایي سړي ښځې وایي او ټکی یې نه شریعت کې د ښځو متعلق درته ووایم قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن صرف ناشزه ښځه یادوي ناشزه پیژنې نشوز څه ته وایي مونږ خو عام معنا مفسرین نافرماني کوو نه د نشوز معنا درته وکړم یو دا چې کومه ښځه خاوند ته رابرغېږي دا خبره کې یا جواب ورکوي دې خبره کې یا جواب ورکوي ناشزه یو داسې ښځې ته وایي او دویم هغه ښځه چې فاسقه سړو سره خبرې کوي بې ستري کوي بې پروایي کوي لکه دې زمانه کې په موبایل چا سره خبرې کوي سړو سره صرف د دې ښځو بیا څه وایي ورې که کټوی کې چې مالګه زیاته کمه شوه په دې ډبول نشتوال نشته انګولې ته توی شوال پکې نشته بلکل نشته دا غلطي ستا نه هم کېږي او د هغې نه هم کېږي قصدن خو یې نه ده کړې دغه ناشیزه ښځې سره به څه کوم چې خاوند ته برغېږي او فسق و فجور کې مبتلی نو قرآن شریف فرمایي عیذوهن لاول خو ته نصیحت وکړه او که په نصیحت کارونه شو بیا وهجروهن فی المضاجع ملاستې جدا کټ جدا هم رسول الله مبارک فرمایي وی چې تاسو د ښځې سره روانه کوئ په کوټه کې دننه روانه وکړئ کوټه به نه بدلئ حجرې ته به دې بار نوځئ بیا روانه زیاتېږي شیطان دواړو ته وسوسې اچوي په کوټه کې دننه تې ملاسته جدا که نو زه خدای به یې روغه وکړي
رسول الله مبارک یو ځل بالخانې ته هم ختلی دی یو میاشت دپاره، لیکن هغه په دیني امر روانه وه یو، او بل بیا د هغې نه پس جرګې نه دي شوې چې موده تېره شوه په خپله راکوشو جوړه شوه.